دو ملاوی دو پتا مہی روی الفلاح اسلامک ریسرچ سنٹر خوشبو محل گنج پیښور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن الناس
الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. دلوی شان او دلوی تعریف لائق دے هغه ذات چې مونږ تاسو یې په دې پریوتی او پرفتن دور کې د پاکستان په سرزمین کې پېښور کې د اورمړو د شګې کلا په مقام کې توحید آباد په جماعت کې د الله خپل دین په نسبت را جمع کړو. عزیزانو خبرې ډېرې دي ډېرې خبرې د انسان په زړه وي بلکې هر حق پرسته عالم خصوصاً موحدین علماء کرام سہار نا تر بیگا پورے پدیز مکہ باندے نا اشنا شرکیات بیشمارا بدعات اور ډیر زیات منکرات ویدی او زړې غواړي چې په دې هره خبره باندې په دې هر یو موضوع باندې زه د ټول ملک پاکستان خلقو ته خبره وکم خو نه وخت دومره ملاویږي او نه حالات دې د پاره سازګار دي. الله جل جلاله قرآن یو داسی کتاب دے چې دا څومره امراض منګورو د زمکه په مخ باندې زمنګ په علم کې کم امراض روحانیه چې موجود دي یا زمنګ ذهن ته علم ته ندی را رسیدلی هر امر منکر کہاغا کفر دے او کہاغا شرک دے کہاغا بدعت دے کہاغا معصیت دے کہاغا گناہ کبیرہ دا او کہاغا گناہ صغیرہ دا د دې ټول علاج د الله په کتاب کې موجود دے دا د روحانیت د پاره بهترین د طب او د توحید کتاب دے خو چون کې طاغوتی قوتنا سامراجی او کفری قوتنا یهود او نصارا ډېر په هنر او ډېر انتهایی په عقل مند سره هغوی په دې خبره کامیاب شوي دي لکه څرنګه چې وړوکې ماشوم څوک د خپل پلار نه لری کی نو بیا د هغه مشوم غلول او د هغه مشوم گمراه کول مشکل کار نه ده. دارنګ کم سړی چې د الله د توحید او د وحدانیت اعلان کوي هر یو سړی چې ویلا اله الا الله
کم یو انسان ہر یو فرد بشر چکلا دا کلمہ وائی چ لا الہ الا اللہ نو دا سڑے دا اللہ جل جلالہ بندگانو کے دا اسلام پو نوجوانانو کے شامل شو نو ہر آغا کلمے وین کے انسان چاگا دا اللہ دا وحدانیت چگا لگئی دا آغا دا ایمانوی چی نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق نشتا حاجت روا و مشکل کشا نشتا اولاد ورکولو والا نشتا بگڑی بنانے والا نشتا کشتی پار لگانے والا مگر صرف اور صرف سوک دے دیتا مسلمان وائی ٹول تاغوتی قوتنا ٹول سامراجیان ٹول یہودیان ٹول نصرانیان الغرض څومره چې غیر مسلم دی آغا د هندو په شکل کې دی کا آغا د سکھ په شکل کې دی کا آغا د بدھ مت په شکل کې دی کا آغا د عیسایانو په شکل کې دی کا آغا د نسوارو او د یهودیانو په شکل کې دی د هر چا په نوم باندې چې موسوم دي خارجي قوتونه دي د الله د دشمنانو یا داخلي قوتونه دي نو هغه ټول غیر مسلم هغه ټول گمراهان صرف اور صرف دا کوشش کوي چې دغه سړی چې د اسلام په دایره کې داخل شو دغه سړی چې وایي چې نشتا لایق د عبادت مگر یو الله دی دا سړی د ټول معاشره د پاره د ټولي دنیا د پاره د ټول مخلوق د پاره دا ډېر خطرناک اټم بم دی دا لوی زهریلا انسان دی د ټولې دنیا خلقی د دشمنه په نظر باندې ورته ګوري نو د گمراه کولو د پاره د راه راست غړولو د پاره د سړی د کندو ته غورځولو د پاره د دې قوت ماتولو د پاره په ټول دنیا کې تر اوسه پورې نه داسې جهاز جوړ شوی دی نه داسې ټینک په وجود کې شته او نه داسې بمونه جوړ شوي دي چې د اسلام قوت پارا پارا او ٹوٹی ٹوٹی کی ندی اللہ پیدا کی دا د اسلام قوت دا د پروردگار عالم د وحدانیت قوت ما تولو د پارا ټولو سره یو حربه دا چې مسلمانان د دې قران نه لری کا مسلمان د دې قران نه لری کا د نه جدا کا لکه څنګه چې معشوم د پلار د ګوت نه جدا کې نو د هغه گمراه کول د هغه کندې ته غورځول د هغه وجل د هغه په غلطه لار باندې روانول لکه چې ګران ندي داسې کله چې مسلمان د قران کریم نه لری شي داسې چې مسلمان کله هم د اشاعت التوحید و سنت نه بدزن شي او دا چغی شروع کی چې ګورا اشاعت والا د عذاب قبر منکر دي کله به وی چې دا د حیات النبی منکر دي کله به وی چې دا دعاګانې نه مني کله به وی چې دا فلانه شی نه مني او دا فلانه شی نه مني دا ټول د حق زنجیر کړي دي دا ټول د حق کوشش هسي دي کم کوشش سره چې يهوديان او نصرانيان خلق د قران پاک نه لری کوي خلق د هغه ډلې نه بدزن کوي کما ډلا چې خلق له څه شور کوي لاس کې لک پزور وای کما ډلا چې خلق له پلاس کې څه شی ور کوي زکه چې قران کریم کې الله جل جلاله فرمایلی دي اے انسانان تڅلریش گھنٹے مانځ کې تہجد کې نفلونو کې دعاګانو کې دمونو کې مان سوال کوي چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ز خستاد نیغه لارې متلاشی ام پروردگار عالم یا الله ما ته نیغه لار وخای نو الله فرمایي چې دا ټول عمر د دعاګانې کولې ټول عمر د معنا سیده لار غختلا ما تر رسیدل غواړي ما سره د مینا دا نو الله فرمایي ذالک الکتاب
تچی کمنے غلار غواڑے مسلمانا اے د کلمے وینکیا آغا نے غلار کمدا آغا نے غلار سشیدہ کوئی ایمان وائے اللہ ترسے دلو والا لار کمدا اے اللہ دی کتاب کے بگڑی وڑی سلمان رشدی وئی چھ دے کے فلانے کار دے دے کے فلانے غلطی دا یا اللہ باز خلق پا دے کتاب باندے اعتراضات لرے یا اللہ باز خلق وئی چھ منگا دا گورا نشو سیدہ کولے دا خو ڈیری کگی وگی خبر پکی دی دے کے غلطیانی دی پا دے باندے عوام نپوئے گی اللہ جل جلالہ اعلان کئی لا ریب فی یہ برابر اللہ جل جلالہ اعلان کئی چھ خبردار سلمان رشدی سے متاثر نہ ہونا زمانے کے مسیلمۃ الکذاب سے متاثر نہیں ہونا زمانے کے ابو جہل اور فرائنا سے متاثر نہ ہونا دا کتاب چھ دا تاسو غواڑے تاسو وائے چھ منگتنے غلار و خائن اللہ فرمائی لا ریب فی دے کتاب کے شک و شبہ نا مڑا دمرا پزور وائے چھ دا شک و شبے والا خلقو دا زڑ دروازے ماتی شی دے کتاب کے شک و شبہ بلکہ شک و شبہ خوب ریک دا دے کے دا شک و دا شبے گنجائش ہم اے اللہ ستا کتاب دمرا عظیم کتاب دے پروردگار عالمہ چھ دا ٹول انسانیت او دا ټولو مسلمانانو تا داسیو قوت ورکئی دی ټولو انسانانو تا صراط مستقیم خائی او منگا دادا ولرو چی سمرا روحانی امراض چی دی دو ټولو روحانی امراض و علاج دے پکے پیو لفظ کے کچرے قرآن کریم یو یو لفظ سڑے ہو گوری افسوس تے معشوم د پلار نہ جدا کڑے شوے دے کلاچی معشوم د پلار نہ جدا شی داغ گمراہ کولے دور مڑوالا او گرانا لگ پزور وائے اے دور مڑوالا او چھ سو کم معشوم د پلار دغیگی نہ جدا کی داغ خطا کول گرانا کنینو قرآن کریم یو یو لفظ دا تمام امراض و علاج دے اللہ فرمائی ولا تتبعوا خطوات الشیطان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زلخ پل امت صحابہ کرام سراناستے اویوانی غلقی رے راکا گلا او بیا ورتوی چھ اے صحابہ اے زمان ملگرو اے دا اللہ پا دین باندے مر مٹنے والا خلقو دا نیغلار چھ دا سیدہ صراط مستقیم دے دا غلار دا چھ قرآن خود لے دا یو خواہ بل خواہ تے بیا نور لکیر دا سے اکڑے بل طرف تے ہم دا سے لکیر اکڑے بیا ہوئی چھ اللہ کم چھ قرآن کے فرمائی لے چھ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اگا اللہ جل جلالہ چھ ہوئی چھ گورا نیغ لارے باندے روان شاو ہاگے لارے باندے روان شاہ انسانا تکا تبلیغ کے غرض ہمستا مقصد صراط مستقیم دے تکا اشاعت و توحید و سنت در سنو تکنے ہم مقصد دے صراط مستقیم دے تکا حجل منڈے وائے ہم مقصد دے صراط مستقیم دے تکا خلاصہ و منیا و قدری و رشید بیان لولی ہم مقصد دے صراط مستقیم دے تخو لٹوے صراط مستقیم تخو ہر زیتا چے منڈے وائے کل دی تورا راغستے دا کلا دے ٹوپک جہاد دا پارا پا مٹ دے کلا دے بستارا راغستے دا کلا سفر تا روانی او دو عمرے او دا حج حرام دے تڑلے دے او کلا دے بستارا راغستے دا مدرسے تا روانی او کلا دے جان سرا رومالو چتری راغستے دا دو جمعے بیان تا روانی کلا دختر بیان تا روانی کلا شب قدر کے اجتماع دا روانی نو کلا سوات کے اجتماع دا کلا اسلام آباد و پنچپیر کے اجتماع دا
کلا جامعہ دارالقرآن پنجپیر کے درس قرآن دے او کلا پشاور کے درس قرآن دے ہر زے کے تو حاضر جناب یہ ہر زے لازان رسوے پیمان وائے دور مڑو خلقو زمنگو ستاسو ہر اجتماع تدتللو مقصد چشے دے صراط مستقیم مقصد مو چشے دے اللہ جل جلالہ سرا ملاوے دل نو اللہ جل جلالہ فرمائی چی تخو ہدایت لٹوی خو کلا کلا دا سیوی چی سڑے ڈاکٹر دکان پسی گرزی سر یہ خوگیگی دلا اپٹے لڑان گلے پکار دے کلائے ٹوخے دے دلا ہیڈرلین شربت پکار دے کلے کلمی خوگیگی دلا باس کو پان ضرورت تے خو انسان چی کلا د زمانے وحلے گرزی نو کلا کلا دا سیوی چی د ڈیرو دردنو د وجنا د ڈیرو بیماریو د وجنا دا سڑے دوائے پسی گرزی خود سبزے پا دکان واوڑی کلا د سبزے دکان کی دوائی لٹائی نو کلا پا بٹے کی د دوایانو پختنی کئی پیمان وایا دوائی با د ڈاکٹر پا دکان کے ملاویگی او کد سبزے د خرچ ان کی پا دکان کے لگ پا زور وایا دوائی د چا دکان کے ملاویگی اللہ جل جلالہ فرمائی جدا قرآن کریم آغا دوائی دا مسلمانا چت کلا یوزے کے دے پسے گرزے کلا بلزے کے دے پسے گرزے آغا دوائی چستا پکار دا آغا دا ہدایت والا آغا دا قرآن کریم دے اللہ اعلان کئی ہدل للمتقین اے خلقو کچر استاسو زڑکے ذرا برابر ہم یروی کچری لغندے ہم دو پروردگار عالم نیارے گئے کستاسو اللہ سرمینوی نو ہدایت پچشی کے پروتے لگ پزورو آئے قرآن کی اے اللہ منگ دو متقیانو فرست کے شمار نیو پروردگار عالم منگ خوام خلقیو تقوادو پی جنونا یا اللہ منگ دو پارا دا ہدایت کتاب کمیو دے دا خو ہدل للمتقین دے پروردگارا منگ خو متقیان نیو اللہ فرمائی ہدل للناس ابو بکرم پناس کے داخل ہو رستو چی کلا قرآن کریم ترانیز دیشو دا اللہ کتاب زان سرا و جنگولو سینے سرے و لگولو نو متقین تورسید ابو بکر و عمر ہم دغسیو عثمان و علی ہم دغسیو معاویہ و عبداللہ ابن مسعود ہم دغسیو الغرض سمرہ صحابہ کرام چی دی دا ٹول اول ناسو عام خلق غلامانو مزدورکارانو خوارانو غریبانانو خانانم پکیو اللہ فرمائی چی کلا تو الناس کے داخلی زما کتاب دے سنے سراو لگولو لگ وقت پس بت بیا متقین پا زمرہ کے داخل وے خوچی من دی اللہ سرے زکا اللہ فرمائی ولا تتبعو خطوات الشیطان اے خلقو د شیطان قدمونو پس مزے اس دا څومره قدمونو دی څومره خطونه دی څومره لکیری دی د هر موحد ټکے زکه لګو چې شیطان په منګه کې کامیاب شوه دی منګه په زرګونو تقسیم کړیو په منګه کې لکها تقسیمونه جوړ کړی دي څوک یو طرف ته بوتلی یو څوک سره د دې چې کلمه وایو سره د دې چې هر یو سړی قرآن ته د الله کتاب وایي کم سړی چې سهار نه تر بیګا پورې د الله د کتاب دشمنی کوي هغه هم د الله کتاب نه به په خولې باندې د براءت خبره نه کوي که دشمنی وي هم وایي به چې نه قربان شم او صفوي به او ښکلی به خو شیطان کامیاب شوه دومره دی چې منګه لکه څرنګه چې قرآن ویلی دی
وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اللہ جل جلالہ اعلان کئی چھے انسانیتا دیر خلق دنیا کی داسی دی چھے اللہ جل جلالہ باندی ایمان راوڑے دے اعلان کڑے دے چھے لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ فرمائی چھے سرد توحید کلمے نبیا ہم مشرکان دی. گورا قرآن ویلی دی چا ویلی دی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. آیت امداد سے دے کہ غلط میں ہوئے. اللہ جل جلالہ فرمائی چی سرد دینا چی کلمہ ویلے دا مونزم کئی رجہم ساتی حجم کئی ہر شے کئی خوبیاہم دا شرک مبتلا دے. نو آگا ماں چے شروع کے اشارہ کڑے وا چزڑمو غواڑی دیر غواڑی چے پڑیرو خبرو باندے خبری اوکو کم آئے و خبر دا وی دیر خلے دیر خبرے زبد چاخلے تبر غیلے جوڑاوم یو خبر خونه دا یو طرفنا داسی گلوکاران راوتی دی داسی دو خیٹو منجوران راوتی دی داسے د خلقو لوٹلو والا چاگه کی خپل ذاتی کمال نشتا. گورا یو خبر از دیر زیادتا کوم چی چاوری دلی کنا دو قسم خلق دی یو د کردار مالکان او یو د گفتار مالکان. کردار والا سڑے چی کمی چی آغا کی کردار وی داغا پا اخلاقو کی کمال وی علم کی کمال وی خبر کی وزن وی خبر حق وی دا اللہ کتاب ورسروی سنت رسول ورسروی کلک موحد وی موجودہ دور کے ورطا خلق پنچ پیرے ہوئی داسی بہوائی کلچ سڑے موحد وی کلک دا کردار مالک وی قرآن و سنت ورسروی نو اگا سڑے چاپ سے بیزے خبری نکئی اگا د دروغ و پراپیگنڈو باندې خپل نوم اوچتول نه غواړي. اگا د گفتار په ذریعہ د دروغ و د پراپیگنڈو په ذریعہ باندې د بل لاندېواله او خپل باندېواله نه لټوي ځکه چې هغه سره کردار ورسره دی. کردار چې کم سړي سره ورسره وي هغه خود به خود ورځ په ورځ الله یې اوچتوي. کله چې کم سړي کې کردار نه هیڅ کمال پکې نه نو هغه بیا د خبرو په ذریعه باندې د بل اوچت سړي غیبت د دې دپاره کوي چې دا اوچت ښکته شي او د ده ځای ته زه ورسم. لکه موجوده وخت کې د دې پېښور په دې ګردو نواح کې بعضې کارغان راوتي دي. کارغه پېژنئ تک تور شي. بعضې داسې کارغان شته چې هغه وایي کله وایي پنج پیریان عذاب قبر نه مني کله وایي پنج پیریان حیات النبی نه مني کله وایي چې پنج پیریان تبلیغ نه مني. پیمان وایا دا وایي او که نه وایي لږ لاس پورته کې. قرآن کریم فرمائی بلغ ما انزل الیک اے پیغمبرہ تبلیغو کا دا حق کتاب چھ تالا نازل شوے دے تا باندے نازل شوے دے تالا درغلے دے دے چاہد طرف نام. اللہ فرمائی تبلیغو کا جماعت شاعت توحید و سنہ پا ممبر باندے ہم قرآن پا محراب کے ہم قرآن جلسوں کے ہم قرآن جذبوں کے ہم قرآن ختمونوں کے ہم قرآن افتتاحگانوں کے ہم قرآن. تو ایسی تبلیغ نہ منی ولی وائی دے دو پارا وائی چی ٹولا دنیا الحمدللہ نن موحدین تبلیغیان دی. گورا تبلیغیانو کی با کمزوریانی وی او چې کله بیماری پکیوی منگ په مثال د ډاکټرانو یو منگ به د بیماری په ځای غوتم چې دا غلطی ده. خود دې دا مطلب نه دی چې تبلیغی جماعت ستا د پلار دی او زمنګ نه دی. تبلیغ ننم زمنګ جماعت ته سبام زمنګ جماعت ته منگ ننم تبلیغیان یو سبام تبلیغیان یو.
تا پکې پرونم موږ نه پرېښوې نن دې پکې نه پرېږدي تا ته مو پرونم بدعتي وي بله ورځ مو درته مشرک وي یوازې ما درته نه وي زما ټول جماعت اشاعت التوحید والسنه او زما ټول تبلیغي جماعت تا ته بدعتي او مشرک وي نن هم درته بدعتي او مشرک وایي ته که ډېر ځان غوړ را غوړ کې د کارغه په شان کله په یوه ونه کښېنې او کله په بله ونه کښېنې ته هم هغه کارغه یې ته اوس هم مشرک یې اوس هم بدعتي یې پرون هم مشرک وي پرون هم بدعتي وي ته په دې خبرو تبلیغیان موږ نه نشي اړولی ځکه چې موږ پلار هم تبلیغي وو زموږ نیکونه هم تبلیغیان وو زموږ زامن ونوسي هم تبلیغیان دي زمنګ جماعت اشاعت توحید و سنت د سرنا تر اخره پوری ټول جماعت تبلیغ سره جوړ دی منګ سرزو کې هم تلیو روانیو زمنګ ملګریزي او چلو کې هم تلیو تبلیغی جماعت تخپلولای نشي د جمی انګار ځان لمرا کاګه او تبلیغیان زمنګ ورونه دي ورونه چې بیماران شي منګ علاج کو خو د علاج مطلب دا نه چې کني منګ غوي ته غلط وایو په دې خبره مې پوهیږئ خدای وکړه چې پوه شي څوک پوهیږي لاس پورته کړي نو بهرحال نو کم سړی کې چې کردار نه کمال پکې نه د ترقې د پاره ور سره علم نه هنر نه نو هغه کلا کلا د هنر والا خلق سره هنرمندان او خلق سره بغض او حسد او کینه لري نو کلا هغه لوی د عزت او د کردار خوندانو پسې وای چې دا عذاب قبر نه مني کله به وای چې حیات النبی نه مني زمونږ د عذاب قبر تفصیلی مسله په انټرنیټ باندې هم شته فیسبوک باندې هم شته د کتاب په شکل کې البرهان په نوم علامن اعرض عن القرآن په نوم کتاب کې ان شاء الله دوه روانه ده پته به ولګي چې تا عذاب قبر منې او کنه زه منم منې خو یې ته نه ته وایې چې دې کنده کې عذاب قبر دی ته وایې چې دا کم قبر چې منګه په کیو بلچو باندې کنسته دی هم دې کې عذاب کیږي بل ځای کې نو چې دې کې کیږي په ایمان او امیانو تاسو نه تپوس کوم چې عذاب قبر په دې کنيستلي کنده کې محدود شي هندوان دې کنده لذي نو تمون کرے دا عذاب قبر نہ کسمون کرے او کشر دے کند کی عذاب قبر محدود شی سکان دے کند لذی بیا خو اندوانو سکان ټول عذاب قبر نہ بچول عذاب قبر خو ته نه مانی منګویو چې आवाज دے کند سر عذاب قبر محدود نه ده منګویو چې الله قادر دے په دې ځکه هم در کولې شي او کدی کند لا بخی نوې تلو اور کې اوس وځه هم تعالی عذاب قبر شته ده الله عذاب قبر عذاب برزخ دې ستا کلم چې سترګې پټې شو عذاب قبر بتا ته ملاويږي خلاصې دله دې کند سره خاص نو بهرحال خبره مې کوله الله جل جلاله اعلان کوي ولا تتبعوا خطوات الشیطان اوس چې څومره منکرات دي دنیا کې ټولو ته الله اشاره کړې ده چې ځان وساته د شیطان د پیروي نام مولا موحد اشاعتی تبلیغی هغه خلق هغه قومونه چې هغه صحیح دی او بندیان دي کاغه د پنځپیرانو په شکل کې وي کاغه د تبلیغیانو په شکل کې وي کاغه د جماعت اشاعت توحید و سنت په شکل کې وي کاغه د بل یو موحد په شکل کې وي ډېر ټوپنګ وهلې خو د ډېرو ټوپنګو باوجود وی چې دیوبند زمنګ دی او تاسو دیوبندیان نه بل اورت شیخ الحدیث د حسین احمد مدنی رحمه الله بلا واسطه شاگرد زمنګ استاد محترم صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتهم در رمضان المبارک په وفاق المدارس رساله کې اعلان وکړ چې هغه کم سړي ډېر ټوپانګې وهلې چې زه دیوبندی یم او دا دیوبندیان نه دي اعلان ورپسې وکړو چې دی موږ د خپل جماعت د دیوبندیت عنفیت نه وایست
हेच एतमाद पे होने के, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, न इनके नजरियात के साथ हमारा ताल्लुक है। आगा कारगए पे पंजाब के उसे दो और वड़ू के कारगए पे दे पेशावर की उसीगी और तबलीगियान न गिर चापेर तावीगी चे दा जखपल कमा नुजमा دا خېټه بډکې پلانې تبلیغیان نه مني، من تبلیغیان منو. څوک چې وایي چې فلانې جماعت تبلیغیان نه مني ور بشو د سپېګمونه به راونیسو په خپل جماعت کې، او من په بیماریو ګوتې ضرور ږدو. نو بهرحال زړه مو غواړي چې د شیطان په هر قدم په هرې لکیرې باندې خبره وکړو، خو وخت نو اللہ جل جلالہ فرمائی ولکرنن بیانهما ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا. اللہ جل جلالہ اعلان کئی چھے باز د خلقنا دا سے خلق دی. اللہ فرمائی چاغا دا اللہ نا علاوہ نور خلق پا خدای باندی نیسی، یعنی اللہ سر پیوسیز کے برابر ای سشی کے برابر ای. اللہ جل جلالہ ہوئی تفسیر و تشریح کئی یحبونہم کحب اللہ. غیر اللہ رانی ولے دے، غیر اللہ رانی ولے دے، اخپل پیر ورتوائی، اخپل استاز ورتوائی، اخپل مشر ورتوائی. اللہ فرمائی چھ داسی مینا ورسرکے کا حب اللہ، لکا سرنگ مینا چھ چا سر پکار دا. اللہ فرمائی چھ دا اللہ والا مینے راغست دا محل خطا کڑے دے مخلوق کے یو سڑے نیولے دے اغسر داسی مینا کے. عزیزانو دا ډېره جوړه مسله ده، د مسلمانو د موحدینو د پاره د ځان د پویولو وړ خبره ده. منګ تاسو کله کله شیطان همیشه چې سړی گمراه کوي نو د دین په جامه کې دی گمراه کوي. کچره شیطان درته وایي چې مونځ مه کوه، په دې ته گمراه کېږي؟ دا خو ته نه مانی. که درته وایي چې روژه مه ساته، دا هم نه منی. حج مکوا، کلمه موایا، د مور پلار خدمت مکوا، قرآن ملولا، دا منی؟ خو که کله درته وایي چې بس دا یو مونځ چې دی که نه دا د مانځه ستن ده، ګورې نه د دین، دین علاوه بس نور دین پسې موږ نه رسو، بس دا مونځ را ټینګ کا. نو چې ته یو مونځ کوې نور هیڅ شی نه کوې، بېدینه به شې که نه به شې بېدینه. همدارنګې که چاته وایي چې روژه ډېر بهترین عبادت دی، او داسې ډال دی د مؤمن دپاره، او دا پلانی شی دی، نو چې ته یو روژه راونیسې او نور هر څه پرېږدې، ګمراهي که مسلمان یې. همدارنګې څوک په حجونو لګولي دي سهار نه تر بېګا پورې، بس چې موسم د حج راځي نو د عمرې و حج لنګ وهلی دی. دا غم ور سره نشته چې زما کلی او قوم کې خوا او شاو کې یتیمانان دي، کونډې غریبانان دي، فقیران دي. ما حج کړی دی نو نفلی حج نفل دی او د مسلمان مدد فرض دی. زه به دا فرض کار وکړم او دا نفل به پرېږدم. په دې طریقې موږ وهلي یو. څوک یو جهاد ته مټه کړي دي، نو څوک یو تبلیغ ته مټه کړي دي، نو څوک یو علم ته مټه کړي دي، نو څوک یو منزله مټه کړي دي. نو کله چې شیطان دا نمونه کار وکړي نو بس بیا خلک گمراه شي. نو اللہ جل جلالہ فرمائی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. اللہ جل جلالہ فرمائے چې ډېر داسې خلق شته دي چې هغه د الله نه علاوه نور بوتانی نیولی دی په خدای باندې او داسې مینه ورسره کوي لکه څرنګه مینه چې چا سره پکار ده. نو کله چې یو سړی د یو عالم معتقد شي یا زما یا د بل یا د بل، نو بیا هغه داسې د خدای ځای ته ورسوي چې د هغه خبره معیار حق وګڼي. دې خبرې نه ځان وساتئ. اول د ځان په باره کې مونږ وایو
منگ چه کلا خیبرنا پا ایف ایم باندے درس کولو نو بار بار بمو خلقو تداوے چے خلقا منگ نا خدایان جوڑنکے گورا منگ نا آلیہ جوڑنکے گورا منگ دا اللہ بندگانیو منگ کے ہزار غلطیانی دی منگ دا مقتدا جوڑولو قابل منگ دا پیشوا جوڑولو قابل منگ دا معیار حق جوڑے دو اہلیت نلر خبردار معیار حق زمنگ سرا قرآن دے معیار حق منگ سرا صحابہ کرام دی چی چادت دے قرآن پا من و عن باندی ایمان روڑے دے و عملی کرے نو کلا چی دزمکی یو ملا سر دے اعتقاد پیدا شو یا دے یو پیر سر اعتقاد پیدا شو یا دے یو استاد سر اعتقاد پیدا شو یا دے پرٹے مشر سر اعتقاد پیدا شو نو آغا بیا الہ ما جوڑا ہوا الہ بسنگ جوڑی گی الہ بداس جوڑی گی منگ تاسو تا اللہ جل جلالہ د دوستے او د دشمنے د پارا معیار اللہ گرزولے دے چه تب دوستی او دشمنی د چا پارا کئی ستا د دوستے ستا د دشمنے معیار بسو کوئی کم سڑے اللہ مخالف دے اللہ د دین دشمن دے نو بس تاب د اللہ پا وجہ غسر دشمنی او که کم سڑے د اغ اللہ دوست دے او د اللہ د دین ملگرے دے کتا سر قبیلی کی دشمنی دا کتا سر اختلافات تی کستاور سر پول پٹے خراب دے بیا بہم تاغ سر دشمنی نکے زکا چستا د دوستے او د دشمنے معیار چشے دے او پا ایمان وایا نن د دوستے او د دشمنے معیار آگا دے او کلان دی پزمکا خدایان دی چه د زمکی کم سڑی نا منگا خلاف شو یرا یو سڑی لور نزدی شی لکه اس مثال بدتاو خوایم زمنگا اشاعت والا خپل اشاعت مثال بد مجبورین ورکو زکه چې خلق بیا بل خوازی لکه اس مثال پتو زمنگ اشاعت والا زمنگ اشاعت والا تا منگ چی چالا ور نزدیکیگو نو که منگ سوچ کوو چې ګوره دا سڑے موحد دے کنا کچری اگا سڑے موحد وو زمنگ ور سره مینه پیدا کیگی نو بیا زمنگا معیار د دوسته او د دشمنه څه شه ده خو کله منګه غته ور نږدې شو وغه خم واحد وی خد عقیده سړی وی بهترین عقیده وی چې څومره عقاید اسلامیه دی هغه غت کې پکی وی خو جماعت اشاعت توحید و سنت نه د جماعت نه منګ ته دوه خبرې بدیو کی منګ د سره دشمنی کوو بیا زمنګ د دوسته او د دشمنه معیار الله بیا زمنګ د دوسته او د دشمنه معیار پنځپیریت او اشاعت ته دې سره بیا منګه مسلمان صحیح پاتې کېده امدارنګي تبلیغی سره کچری د په تبلیغ باندې د په جمع د په پراپګاندا باندې د معمولی غونې د په کار باندې ټوک ولګولو نو بیا به زما دا غيو یار د دلته کړي شي ناس بیا غده نو بیا کړي شي چې درې څلور کال در سره په ټلیفون هم خبره الکه نوم خیر الله ناراضي کني نوم مم دلاغستو ډېر خملګره مې ده خیر په دې زپره خیم چې نصیحت مې وتا کړو بارها قسم ادا کولا زمنګ ستاسو د دوسته او د دشمنه معیار بچ شوی الله دې ځکه الله هم دغه بیانوي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بعض خلق داسی دی چې الله سره همسری او شریکان جوړ کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځکه ناسته دایت مبارک ولی چی اتخذو احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ عدی ابن حاتم عیسائیو لا مسلمان شوه نو چی راغ دایت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواوردو ورتویوی چی یا رسول اللہ دا اتخذو کی چاہتا اشارہ دا یہود و نسوارا ویاو یا رسول اللہ منگا خو چرے ہم چاہتا خو رب ویلی منگ خو مخلوق نا رب نے دے جوڑ کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی چی آیا دا سے واکنا چی اغا مولیان و اغا پیران چی دا چاہتا سو معتقد وے
اغوی تاسو دا معیار ګرځولې وو کنه چې اغوی درته وی چې دا شته نو تاسو به وی چې شته، چې اغو به وی چې نشته نو تاسو به وی چې نشته، اغو به چې وی حلال دي تاسو به وی چې حلال دي، اغو به چې وی حرام دي تاسو به وی چې حرام دي. یو داسې خوا وی هم دغه ربوبیت دی که نو نن د ځمکې خلقو د ځمکې مخلوق نه رب جوړ کړی دی. دا سیمینه ورسره کوي. یو زمونږ پلانې صاحب کارغه صاحب ډېر خلک ګمراه کړي دي موجوده دور کې. نو بهر الله جل جلاله ورسره مقابله کې زمونږ ستاسو د خوارو فقیرانو موحدینو ذکر کوي، د تبلیغیانو ذکر کوي، د پنځپیریانو ذکر کوي، د کلکو موحدینو ذکر کوي. الله فرمای والذین آمنوا اشد حبا لله. ټول دنیا داسې مشرکان ندي چې هغه د ځمکې والاو سره دومره مینه کوي چې کچرې پارټۍ سره جوړې نو دوست دی، که پارټۍ سره جوړ نه نو بیا یې دشمني. نه الله فرمایي چې داسې خلک چې ایمان یې راوړی دی هغو الله سره دې نه زیاته مینه لري. د هغوی د دوستۍ او د دشمنۍ معیار څه شی دی؟ الحب فی الله والبغض فی الله. کم خلق چې موحدین دي، کم خلق چې د الله د وحدانیت منلو والا دي، بلکې دا به وایم چې کم خلق د الله جل جلاله کتاب سهارو بیګال ولی، بلکې دا به وایم چې کم خلق جماعت اشاعت توحید و سنت سره مینه لري او اعتقاد لري. نو په ایمان وایا جماعت توحید و سنت کم جماعت کې د دې قرآن علاوه څه بل شی راوړی دی شاو اسې په ایمان یې ووایه د اشاعت والاو دې قرآن علاوه تاسو له بل کتاب ته رهنمایي کړې ده چرې به مو لیکي. جن نے بخاری کو ہم پڑھا ہوئی، مسلم کو ہم پڑھا ہوئی، ابو داؤد کو ہم پڑھا ہوئی، صحائح سے کبا ہم پڑھا ہوئی، مشانید کو ہم پڑھا ہوئی، دیر کتاب نا الحمدللہ دیشات مدارسوں کی پڑھاوی گی، دیشات علماء تے خبردار دی. پھر پوری دنیا نا دعوت چور گئی نو صرف اور صرف دے کلمے دعوت ور گئی چھ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے خلق رازے نور کی تفنا پریدا، رازے نور پاتے و جماعتو نہ پریدا، صرف حلی کلمے دراشو چاہا تو ہم منے وزے ہم منما آغا کلمت توحید دا. نو پا ایمان وایا سمرت مسلمانانو پاتے شیدی قرآن منی کنے منی جمعی سروئی دشمنی ولی پر منبرو محراب باندے ورطا کلوئی چھ منزل ور پسینے کی گی، کلوئی چھ دو تبلیغ خلاف دی، کلوئی چھ دا دیوبندیان دی اشکوٹیا ولی سن چل لے روٹے ہوتی دی کمیرہ کھلے چندہ کی کمیرہ کھلے پتی خبر چندہ کھلے. کم خلق چھ قرآن ولی قرآن تا خلق راکواری چاہتا دیوبندیان نشی آغا اہل حق نشی ایمان و دنیا کے اوپر شو کہ اہل حق بھی ابھی انگل اس کو خواہی چھو انتماد دو شو شاگردی بارحال خبر میں کوالا نو کم انسانان چھ چالونی وال تو خدای باندی پیر تے جوڑ کو مختلائے تے جوڑ کو یہ رجیب سمندر پلانکی بزرگا سے فرمائی پیر جی سمندر پلانکی مشردہ اعلان کرے اولولی دی چی پنچدریان سر بکارو نساکے دل چی سمندر اپنا فتوہ شایع شویدہ اپنا انتخان رہا صدر مفتی کاربش ہے آخری دی چی دی پسی منزل کی. اللہ جل جلالہ فرمائی چھے خلقام سوک مجھے کو مشرے باندے من لے دے دا حالم گورے سوکی چھے منی دا پلان دے اور پسی چھے دی حالم گورے قرآن دے زبردست کرنا چاہتے قرآن وَإِن تَبَرَّأَ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ
النار نفسی ترجمہ واورے جو مڑود گیچا پیدا مسلمانانو نفسی ترجمہ نہ تشریح تا ضرورت شتا نئی تفسیر تا ضرورت شتا نہ دا عبارت دا مفتی منیر شاکر محتاج دے اور نہ دا عبارت دا بلیو ملاو دا مفتی محتاج دے اللہ فرمائی کلا چی دا قیامت پورد براحت اعلام کی آقا خلق چید چا اتباع شیوا چا پسی چی سوک روانو چا پسی چی سوک روانو یا غنولائی گئے خلق گنا پسی دی گئے مفتی کا آفس ہے مفتی فلانے سے زیور پسی کرنے سی نا اللہ فرمائی چی دا کم پیر سے پسی تروانی کم مولا سے پسی تروانی چاہتا تروئی چی کنے جو بندے دیتے مانے چاہتا تروئی چی اسی مسلم کی کتے مانے دا تپوس تینے گئے چی دا قرآن کی کم سے کرا دلی دی چی کسڑے جو بندے نو بیا وہ اسی مسلم کی کشتا ایمان ہوا ہے ننا لگوا ہے بھی بچتا ابو بکر دو بندے ہو عمر دو بندے ہو عثمان دو بندے ہو انہاں تو در چاہے گی چپلانے دو بندے میں لگا پسی مسلم کی دنیا اہل حدیث اہل حق اشاعت التوحید و سنہ اہل حق دنیا کے موحدین اٹھالے دلے اہل حق ہے قرآن دیو ذکر ہے دولی شرک کا لنکی جماعت پر اللہ کو دیوبند کے لیے بھی پسی مسلم کی اول خود دیوبند کے یاد حق دا سنوے شاہد پسی بات دیوبندی نمون پر پسی کی گی جنی لنو بکی اور گیوی تو جمعہ لکھا دیوبند ہے سید مولانا سلیم اللہ خان صاحب شاگرد ہے جو پاکستان دیوبند علماء و مشہد ہے وہ اگر حسین احمد مدنی شاگرد ہے مسلمان و دیوبند پمنٹ کی چھو واسی تیری سلیم اللہ خان صاحب اور پس حسین احمد مدنی تب چار شاگرد ہے لنکی خان سے بغدت لنکی خان سے بغدت لنکی خان سے بغدت لنکی خان سے بغدت دیوبند اسلام و دیوبند پمنٹ کی دریش کسی واسی تیری لس واسی تیری پینزو واسی تیری دری واسی تیری وزمان دیوبند پمنٹ کے واسی تر دیوبندے میں موت دیوبندے نبی جنیرہ کے انہوں نے تو دیکھے بہرحال اللہ فرمائی چی کلا پورد قیامت کم پیر پسے چے خلق روان دی کم ملا پسے چے خلق روان دی قرآن تند پوری ملیان منی قرآن تند پوری پاکی و جماعت منی اللہ فرمائی پورد قیامت باندے بدا مشران برات بود کہ اللہ تا کوئی جدا خرسنہ بیٹھے تیسر زمائش تعلق کشتا تی زمائش میں دیوے دی امریکان اور دی جنان رجی منگا پیتا من خودتا دلامن اعلان دیو من خودتا دلامن اعلان دی جنت لٹو جنسی اعلان دے دلامن اعلان دے کو جنت دی کہنا لے دیو سے اگر وہ دی چیز من دلامن اعلان دیو من خودتا منتا ہے من دلیو چی جنت بزر سے موارم اگر وہ دی چیزیں چیزیں الہ پیجنم خودتا رفتی پسے پیجنم در دیکھ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا او چاچے منلو او انہا برات اعلان کی مریدان و شاگردان و مقتدیان موجود تحجیب میں دیوے خدا کے پیچھے وَرَأَوُ الْعَذَابَ اللہ فرمائی چی عذاب اور گری داولی چی دیو بلنا منکر شو زبی چاہتا ہے لولی اولی دے سخت اولی دا ڈانڈائی اولی دا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَخْبَارِ دی مادین کی تو پیرے ہو تو مریدے تو استازے ہو تو شاگردے تو امیر تو معمول چی کمی واسطے گئے اسباب ہوا غار کٹش والی نقصد وقال الذین اتبعوا دا سوک چی ورپسی روان دی مقتدیان شاگردان یتیمان دا بیان کئینو ان لنا کرتن ارمان دے چیو ظلمیا دنیا تک ہوئے فنتبرأ منهم چدا ملیانو دا کارخانو کو میدان باندی پریچوے فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا لکسنگ چدن تا دوی من یوازی پریچو ارمان دے چدا دنیا تک ہوئے چدے مسلمان تحسی پریچوے چی مقتدی ورپسی دے اقامت والا گئے معجزان بارا خبر رانا اگدشوا مقصد میں دا خبر لاؤ کہ دا قیامت پورت باندی کم خلق چی قرآن من لے لے گوئے تسو کوئی جتاسو کسو مقتدیان در پسیدی نا من مقتدیان منگا
نمنی گورا زمن مقتدیان و شاگردان منگا کچھ منگو نمانے من دستاسو پیغمبرانی نمن دستاسو خدایانی نمن دستاسو پیرانی من نفس استازانی من نفس رہنمایانی تو قرآن طرف تا جماعت اشاعت التوحید و سنت تو طول علماء و حیثیت صرف در احبار و استاد من پخلق زرمن لبن بلد خلق تداوری چی کچری من تاسو راکد دلیل کی دا اللہ کتاب قرآن آیت پیش کرو خام خواب ایرہ سرامانے کچری زمن دا دلیل قرآن و سنت ننور خبردار وی نمانے من سہار میں چی سورہ خبر اکڑی من یہ وہ خبرہ رشید بیان یا دفناسیت منیر کو واسطہ کرے نا بلکہ من کو دا بخاری و دا مسلم واسطے کم دانیو رسیدو دی من کو پدی اولا خبر کی خبری کو چی قرآن سے بھی بہرحال اللہ جل جلالہ فرمائی چی سوک پا دنیا کی بل انسان محبت تمرا وزر باندی کتا شویری چی آگنا سوک مخالف حقوری نو بیاور سر دشمن کیا چیتا شرمینت کی در دونی جماعت مخالف دا شو چی پچا کی پکی نو قیامت پورت باندی بدادا خلق اخبر پیر بدا دوینا منڈے وہی ورطوئی بچے سے نپے جنم مریدان بھائی ہوئی شاگردان بھائی ہوئی مقتدیان بھائی ہوئی یہ پکٹ استرگو منون کی بھائی ہوئی شیدار کا منگا دنیا نا دوبارہ تک ہوئے نمان بلدین دا سے انکار کرے ہوئے لے قسم کے شدی منگا انکار اللہ سے فرمائے كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار خلاصہ داغی افسوس فرمان کو لاپریتا اللہ فرمائی چی بود جہنم نبدو وطلوانا دوارا نبے مشر بچی و نبے کشر بے مشر بے ہم کو جہنم کی و کشر بے ہم کو جہنم سکا چی بھی دلیل ہے پر مشر من لے رہے معزیزان و دلی خبری سلی کو صحیح وقت ان کی بھی کم زمان دا جماعت مقصد مفہوم دار ہے چمن خلق تداوی چی اے خلق دا اللہ کتاب روا کله چی سوک دا اللہ کتاب امنی کله چی سوک دا اللہ کتاب نا خبر شی و اللہ کتاب انسان تامدار ہوئی چی کمینہ چا سرا کوا دوسرے دا دشمنے معیار سوک گنا دولت سرمینہ مکوا عہدے سرمینہ مکوا رشوت سرمینہ مکوا افل مشران سرمینہ مکوا اور دا استاذر طور باندې جدا خبره تعظیم جدا خبره خود حق و باطل معیار مجوڑا اور قرآن اداسی کتاب دے عزیزان شدہ انسان کا دین اور دنیا پارا کھائے کچھے دا قرآن کریم تا سور و سنن موجودہ وقت کے پاکستان کا مختلف چیلنجوں مقام یہ طرف میں انڈیا لے گیا دے راہ لے گیا دا مسلمانانو کے دن نا خپل کسان جوڑی اور مسلمانانو کے دن نا بعد خلق دا ہوئی پیسی ہوئی اور لے گیا دے پاکستان تحت کور باڑی اور پاکستان تباہی کور باڑی روس دبل طرف نہ لے گیا دے امریکہ دبل طرف نہ لے گیا ہر طرف نہ گیر چاپیر نہ مسلمانانو باندھی یو اختیار راوستی شویرا من دے حکمرانانو تندا ہوئی دا دڑندو حکمرانانو دا چھ ایڑندو حکمرانانو کتاسو عوام دا قرآن سا اشنا کرن کچری تاسو عوامو تا قرآن خودلو دا کربونا روپے چی کبھی پسکولونو لگوائی لگ مدجین مدرسو طرف تا ہم توجہ اکڑا اور دیس کلونو کے ہم تاسو دا قرآن مخصوص پیریڈ صرف اسلامیات میں چھت بصورتنا بس ویدن لکل ہم ازا و بس ہاشے ختم نا کشر دا قرآن سے حسن کو پینزم جماعت کی بیا شپگم کی بیا وم کی بیا تم کی لسم کی دا سے چی سڑے ایم اے گئی چی قرآن نا خبر شی کچھے دا پاکستان عوام قرآن نا خبر شول اللہ سے امین جوڑا شوا ندی تو بیا پتہ لگی چی دا مسلمان خلاف دا کفر دا کافر دا ہندو مذہب کول کشیرے کفر کشیرے ومن یتولہم منکم فإنہو منہم دا سیاد شتکا مشتا قرآن ہے قرآن صفاوے دی چی چون دا کفار و سرا محبت و دوستی کئی ندا بیا دا حضور پشان کافر ہے نو کچھے دا پاکستان عوام نن دا قرآن نا خبر وے نو آغا بلوچستان نو نسا
زمون تر سرحد د غرونو پورې چې کم را خپل ایجنټان خواره کړي او زمون ملک دننه زمون پاکستانیان د هغوی پیسې خوري او د هغوی دپاره کار کوي. ولې کوي؟ ځکه چې پاکستانی مسلمان د دې نه دی خبر چې قرآن کې د هندو د سکو د انګریزو د یهودیو د نصراني ملګرتیا کفر ده. که چېرې دی خبر شي چې د هغه ملګرتیا کفر ده نو دا د زړه ایجنټانو سره جنګ کوي، پیسې به ترې چېرې وانه کړي. زما د حکومت د ړندو افسرانو تعبیر دی چې دوی د جماعت اشاعت توحید و سنت علماو سره عوامو سره تعلق ښه کړي او دوی سره د تعاون وکړي او په خپلو سکولونو کې د قرآن حصې مقررې کړي. امید ساتم چې کله سړی کلک مسلمان وي هغه بیا ډېر کلک پاکستانی او کلک قومي وي، هغه خپل ملک خلاف کفارو سره چرې هم مدد وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ حضری جمیعان کامل نصیب کا، یا اللہ سوچی کم دے رغی دی قدرمونی دے کہتم کی واجوا، یا اللہ چاہم جزر سحاجت پر لمان دے روڑے دے تعلیم بذات الصدور، یا اللہ دلتا جلتن شرعی کو رکھا، یا اللہ چکم دے کوئی آواز بھی چاہم کبو کی ملے دے، یا اللہ دلتن رتن شرعی کو رکھا، یا اللہ چسوک بیمارانی شفائے کامل آجر نتین و نصیب کا، یا اللہ کسوک غریبانان دکارے دا حلال روان کا، یا اللہ کتچا سوک سفر کی پڑھو کو منگول پر وطن دراولا، یا اللہ کسوک خیریان دی یا ورکشوی دی دافت دی، یا اللہ خود بچے خود کن دے پخیر خیر براو پس کا، یا اللہ کسوک مفاچوی دی کو مدگار یا مندی مخیرت نصیب کا، یا اللہ قدری سفری کو خوشالے کا، یا اللہ چلچا وزن نشتری کمل وزن وقت نصیب کا، یا اللہ کدچا اولاد نشتری کمل اولاد وقت نصیب کا، یا اللہ کدچا نارینا اولاد نشتنا اولاد وقت نصیب کا، یا اللہ اپنے سوکم دنو ہیرینو ملگرتیا کئی، سوکم د جماعت اشاعت توحید و سنت یا قرآن و سنت درشنو ملگرتیا کئی، ہر جماعت سرے شتارو کی، یا اللہ قرآن و سنت سرے شتارو تو قرآن و سنت والا دستے بخارا خوشان دے، یا اللہ تی مددگار شام الہ اولا نبی اکم ملگری چی لرین رہنوی، یا اللہ ہر دن لری لری کسان رہنوی لکہ حقی سید بیبی سید دے عبدالرحمن توحیدی سید دے، یا اللہ داسی کریم مولانا سید دے، اللہ قدمنے لکھے تلو جوا شواب، یا اللہ دا من دیر خسری دی دیر عائبن خواندان، یا اللہ من بشان کا پیانو خبر ویدو ترہ ملی، یا اللہ دنیا و خیرات خستکا، یا اللہ من باندی چشن را مشکلات دی، یا اللہ چکم گیر دی آقا قبول کا، یا اللہ دنور مشکلات من گساتا، یا اللہ من دیر کنزوریو، یا اللہ سکبو قوت اقوام پروردگار عالم من دنور مشکلات و امتحانات کو نوساتا، یا اللہ چشور کن دا توحید و سنت و زمنگا و زمنگا مگر و دشمنی کی دور تا ہدایت کا، یا اللہ کتا ہدایت نصیبی نہیں تباہ و بربادی کا، یا اللہ زمن مل تغییر چا بالکفری کا رکتا قدود خیالات خراب، یا اللہ زمن زمن کی حفاظت فرمایا، یا اللہ سو کن سے دے ملکی ہم دنیا کی ہوئی سب قسم فسادات کی وزامت خراب اور بڑی فضیت ہوتا ہدایت کا، یا اللہ کتا ہدایت نصیبی نہیں دے تباہ و برباد کا، یا اللہ گرد کفری کا قدنا قل مدین کے استعمال کا، یا اللہ زمن مل کو قوتنا کے وساتا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ